نو د دې محفلونو همدغه صرف یو مقصد دی چې د دې ځای زمونږ یو ځوان پاتې لاړ شي او هغه په خپله حجره او دیره کې دا خبره وکړي چې نن خو په جومات کې داسې یو محفل وکړو. نو انشاءالله کوشش وکړو هر څومره چې کېږي باید داسې محفلونه موږ او تاسې جوړ. هر یو کار چې شروع کېږي، هر یو محفل چې شروع کېږي، هر یو اجتماع چې شروع کېږي باید دا د کلام الله نه شروع شي او دا د پیغمبر علیه السلام حدیث هم دی: کل امر ذی بال لم یبدأ فهو ببسم الله فهو اقطع اجزا. داسې راځي که نه قاري صاحب؟ هر یو کار نیک کار چې شروع کېږي باید هغه په بسم الله سره شروع شي او د الله په نوم سره شروع شي. نو موږ او تاسې هم د دې خپل محفل آغاز کوو په تلاوت د کلام پاک سره او بلنه ورکړو قاري صاحب محب الله ته چې الله پاک ورته یو ښایسته اواز ورکړی دی، یو لوی نعمت ورله الله پاک ورکړی دی او بل له ټولو نه لوی نعمت دغه دی. ښایسته اوازونه الله پاک هر چا ته ورکړي، خو د ټولو نه لوی نعمت دا دی چې هغه پې د الله کلام دی. د دې نه بل لوی احسان د الله نشته دی. نو قاري صاحب محب الله ته دعوت ورکوو چې راشي او د دې محفل آغاز په کتاب الله سره وکړي. قاري صاحب محب الله. لا وراجع وراجع كده جزاكم الله خير. ثم نزيد وشان ان شاء الله مجلسكم دوله خاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا
والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. جزاکم الله. قاری صاحب محترم نه یو جهان مننه چې دا زمونږ استاد سي محفل د کلام الله په آیاتونو سره منور کو. دا د الله تعالی یو لوی احسان دی چې دا د کفر ملکونه دي، تیر چاپیره فتنې دي، کو د جماعت نه بار قدم کې دي، هر رقم فتنې دي چې مخامخ دي انسان ته. خو بیا هم الله پاک مونږ او تاسو ته داسې یو موقع راکوي چې مونږ راشو الله یاد کړو. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې داسې یو وخت آخر وخت به راشي اسلام چې رانیسي، دین چې رانیسي، د دې مثال به داسې لکه د اور سکروټه چې سړی په لاس کې نیسي. خو په دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چا چې زما یو سنت ژوندی کړو الله پاک به ورته د اتیاو شهیدانو اجر ورکړي. سلو شهیدانو اجر به الله ورکړي. دا د څه په وجه باندې؟ وجه صرف دا ده چې هر طرف ته وګوري، هر طرف ته به فتنې، د هر یو انسان به وس رسیږي، د هر یو انسان به دا طاقت وي چې هغه ګناه طرف ته لاړ شي. خو بیا هم هغه انسان خپل زړه صبر کوي او دغه ګناه نه زړه صبر کوي، دغه موقتی لذت او خواهش هغه مؤخر کوي، هغه پریږدي او د آخرت دپاره خپل تیاری کوي. اول پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار سړی هغه دی، عقلمند سړی هغه دی چې هغې خپل نفس باندې خپه کېښوده، هغې شاته کړو، د خپل نفس یې ونه منله او د آخرت دپاره خپل تیاری وکړو. او کمعقل انسان هغه دی، نافهمه انسان هغه دی، جاهل انسان هغه دی چې هغې په خپل نفس باندې خپه کېنښوده، خپل خواهشات یې پرې نه ښودل او خپلو خواهشاتو پسې ولګېدو او آخرت ته یې شا واړوله. الله پاک دې موږ او تاسې د دې نه وساتي. موږ په اول کې دا وعده کړې وه چې انشاءالله په دې محفل کې به تلاوت به کېږي او نعتونه به ویلی کېږي. نو د دې نه پس د نعت شریف دپاره چې موږ او تاسو ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ښار مدینه منوره را یاده کړي، د هغې روضه مبارکه را یاده کړي او د هغې محبت زموږ او ستاسې په زړونو کې پیدا کړي. زموږ یو ملګری میلمه چې د هالینډ نه راغلی دی شاهد الله صاحب ته،
هغې ته خواست کوم چې د مایک مخې ته راشي او موږ او تاسو ته د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خار او د هغې محبت زموږ او ستاسې په زړونو کې تل شاید الناس بل په دې محفل کې کوم ناس ملګري څه خبرې کول غواړي اصلاحي خبرې کول غواړي یا نعت ویل غواړي موږ خو صرف مختصر د یو څو هلکان هم پېژندل د هغې نومونه هم لیکلي کوم ملګري داسې وي چې هغه غواړي زه یو څو اصلاحي خبرې وکړم د ځوانانو په باره کې یا بل کوم رایې د هغې په نظر کې راتلی شي د خپل نوم لیکلی شي یا نعت وي یا تلاوت کې هر څوک چې مانعات نشته دی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. نعت په شروع کې موږ تاسو په جمع باندې د ما आवाज چندان ښه نه تاسو په आवाज باندې السلام علیک یا رسول الله والسلام علیک یا حبیب الله صلی الله علیک یا رسول الله والسلام علیک یا حبیب الله. نن میں بیا حبیب استا حرم یادیگی او قلارو مدا زړګې نقالاریگی او بزیگر می از غستاد کسی مادی او بیدیدنا دزړ درد چټا خکیږي خوشبوئی خیسته وږمې د مدینې نه د شبنم غوندې په ما بیا راورېږي د مسکین فدا حسین شاف محشر شاه او بیلتانه کشتی د جون ډوبېږي. انو ناتونه خو ځینې ملګرو مخکې اورېدلي خو ما یو څو نوي تیار کړي دي. خدایه چې لرې د روضې نه وې هلته کې ملنګ وې ښودلې نه وې هلته کې ملنګ وې ښودلې نه وې
خدای چې لري دروزي نبه هلتا کی ملنگ میں خودلی نبه هلتا کی ملنگ میں خودلی نبه یوزلی کدر غدم حرم تزا یوزلی کدر غدم حرم تزا یوزلی کدر غدم حرم تزا بیا بمید هجان گلی نبه بیا بمید هجان گلی نبه التکی ملنگ میں خودلی نبه التکی ملنگ میں خودلی نبه خدای چیل ری دروزی نبه التکی ملنگ میں خودلی نبه التکی ملنگ میں خودلی نبه ہر عاشق بویل چی خلیل ماں ہر عاشق بویل چی خلیل ماں ہر عاشق بویل چی خلیل ماں عشق کد اور مقابلی نبے عشق کد اور مقابلی نبے التکی ملنگ میں خودلی نبے التکی ملنگ میں خودلی نبے خدای چیل ری دروزی نبے التکی ملنگ میں خودلی نبے التکی ملنگ میں خودلی نبے ولی بمنصور پسر ددار ختوم ولی بمنصور پسر ددار ختوم ولی بمنصور پسر ددار ختوم عشق کد مرفش لندی نبے عشق کد مرفش لندی نبے التکی ملنگ میں خودلی نبے التکی ملنگ میں خودلی نبے خدای چیل ری دروزی نبے التکی ملنگ میں خودلی نبے التکی ملنگ میں خودلی نبے یا وستاد در فقیر ملنگ یارا یا وستاد در فقیر ملنگ یارا یا وستاد در فقیر ملنگ یارا یا خمنس کی دمر فاصلی نبے یا خمنس کی دمر فاصلی نبے التکی ملنگ میں خودلی نبے التکی ملنگ میں خودلی نبے خدای چیل ری دروزی نبے التکی ملنگ میں خودلی نبے التکی ملنگ میں خودلی نبے جزاکم اللہ دو شاہد اللہ اور نڈی رضی دا مننا یقینا زمانگ استاد سے بزرگوں کے پیغمبر علیہ السلام محبت نور ہم راجون دیکھو
او الله پاک دی ولا په عمر کې په مال او حال کې او الله پاک دی ولا نور خسته आवाज هم ورکی ځکه دا یو आवाज الله پاک دې ته ورکړی دی یو نعمت ولا الله پاک ورکړی دی او به راوړي د الله په ځای باندې استعمالوي د نعمت شکران هم دا دی د نعمت شکریا ادا کول د الله په نسبت باندې دا ده چې الله پاک یو انسان ته یو نعمت ورکړي او به ورته الله پاک کوم لاره ښودلي په هغې کې استعمال کړي دا د هغه نعمت شکریه ده چې د هغې په ځای باندې ادا شي ډېر خلک شته دی هغوی ته الله پاک اوازونه ورکړي خو هغې په څه شي کې استعمالوي په موسیقۍ کې استعمالوي په مخالفو الفاظو کې شعرونو کې استعمالوي او د هغې په وجه باندې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع غنا موسیقي دا د انسان په زړه کې دا منافقت داسې راشین کوي لکه څنګه چې اوبه ګیا راشنه کوي کله چې ګیا له اوبه ورکړی شي هغه نور هم راشنه کېږي نو الله پاک دوی له اواز ورکړی دی او په خپل صحیح ځای کې استعمالوي الله پاک دی ولا په اواز کې نور هم برکت واچوي د دې نه وروسته انشاءالله د پروګرام سلسله به روانه وي نور کوم ملګري خو رانه د نوم لیکلو لپاره څوک ممانعت نشته دی مخکې مې ویلې چې څوک خبرې کول غواړي مشرانو کې څوک څه خبرې هغه کول غواړي هغوی خپل نومونه شي لیکلی د دې نه پس زموږ یو ملګری قاري صاحب پرویز چې د کیم نه بیچاره راغلی مسافر دی هغې ته خواست کوم چې راشي او د کلام الله یو څو آیتونه